ګرانو کتونکو په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. دوستانو که چیرې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ. دوستانو په ګډ ژوند کې د کوروالي حالت ته هم پام کول پکار دي. دواړه لوري یعنې ښځه میړه باید هڅه وکړي چې د خوښۍ حالت څخه استفاده وکړي کوم چې دواړو ته په زړه پورې وي. په څلورو باندې کوروالی یا جمع دغه ډول کوروالی که څه هم ډېر خلک نه خوښوي باید هر کوروالی لکه څنګه مې چې مخکې وویل د دواړو په خوښه ترسره شي. هر کوروالی چې د دواړو په خوښه ترسره شي خوند یې زیات وي. په څلورو کوروالی د بلاربېده یا حمل لپاره ځکه ډېر ګټور دی چې په دغه حالات کې ځلانځه رحم لاندې شي او خوله یې پاس. نو هغه کسان چې په آله کې یا ذکر کې پوره کلکوالی نه وي مني یې په ډېره اسانۍ ځلانځې یعنې رحم تر خولې پورې ورسول کېږي. هغه ښځې چې اولاد مینهوالې وي باید تر کوروالي وروسته داسې سملي چې ملا یې پر ځمکه هواره ولګېږي. خو دغه ډول کوروالي که هم سړي ته ډېر خوند ورکوي ښځې ته تکلیف رسوي نو ښایي هغه ډول کوروالی غوره شي چې دواړو د خوښۍ وړ وي. د هغه چا چې تناسلي آله وړه هم وي که په څلورو کوروالی ترسره کړي خامخا به یې ښځه حمل اخلي. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ویډیو. که زما چینل مو نوي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ تر څو تاسو ته تازه او ښایسته ویډیوګانې جوړې کړم. مننه. د خدای په امان.